افغانستان له ساوث افریقا ماتې وخوړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغانستان څلورمه لوبه هم وبایلله. دا لوبې په سویلي افریقا وګټله او د توپ اچونې پرېکړه یې وکړه. که څه هم افغان لوبډلې په پیل کې نسبتا ښه پیل درلود، خو وی نشي کړای چې ادامه ورکړي او پرله پسې خپلې وکټې له لاسه ورکړې او ټوله لوبډله یې په 125 منډو وسوځېده. په ځوابي لوبه کې سویلي افریقا بهترینه لوبه ترسره کړه چې د کوینټن ډیکاک د نیمه سلیزې په مټ افغانستان څخه لوبه په اسانۍ وګټله او په دغه نړیوال جام کې خپله لومړنۍ لوبه وګټله. تمه وه چې افغان لوبډله به د تېرو لوبو په پرتله ښه لوبه وکړي او له خپلو تېروتنو به زده کړه وکړي، خو داسې ښکاري چې افغان لوبغاړي زده کړه نه کوي. د کرکټ نړیوالو مبصرینو په وینا د افغان لوبډلې تر ټولو لویه ستونزه توپوهنه ده او دا څلورمه لوبه ده چې افغان لوبغاړي نشي کولی چې 500 اوره پوره ولوبوي. په لوبه کې یو بل څه چې حیرانونکي و، هغه په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې مخکښ توپوهونکي نجیب الله زدران تبدیلي وه چې په ځای پخوانی کپتان اصغر افغان لوبډلې ته راغلی و چې په 0 وسوځېده. اول خو دې تبدیلي ته هیڅ ضرورت نه و او یو بله لویه ستونزه هغه ده چې په کوم لیول افغانستان لوبې ترسره کوي په هغه سطحه روزونکی نه لري. د افغانستان د بیټینګ اوسنی کوچ پخوانی لوبغاړی نوروز منګل ده. هغه په خپله په توپوهنه او د شاټ په سلیکشن کې دومره مشکل لره چې پوښتنه یې مه کوه نو افغان لوبغاړو سره به څه مرسته وکړي. بل تر ټولو لوی مشکل دا ده چې افغان لوبغاړي ذمهواري په غاړه نه اخلي. هر لوبغاړی کوشش کوي چې غټ شاټونه ووهي. په هر حال په لوبډله کې د نورو ستونزو سره سره باید دا ومنو چې زموږ لوبغاړي ښایي وړتیا هم دومره ولري چې د دې لوبډلې په وړاندې دا ډول لوبه ترسره کړي. ښایي موږ له خپلې لوبډلې زیات توقعات لرو. د کرکټ د مبصرینو په وینا راتلونکي کې پکار ده چې په ځوانو لوبغاړو کار وشي، له غټو لوبډلو سره په شنه پیچونو باندې میچونه برابر شي. افغان لوبډله باید زیات ټیسټ کرکټ وکړي او د توپوهنې لپاره یو بهرنی روزونکی ونیسي او د لوبغاړو په فټنس باید ډیر کار وشي. په هر حال تاسو د افغانستان د ماتې لوی لامل څه بولئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.